قرباني را روانه ده چې تاسو کله قرباني وکړئ نو دا څرمنې چې ده دا یو سایډ ته یې کېږدئ یا هم په 1000-2000 روپۍ باندې خرڅ کړئ. تاسو وګورئ چې د چاینا والا د دې څرمن نه څه جوړوي او دوی روزمره کار ترې اخلي. دې ویډیو کې تاسو وګورئ چې دې څرمن نه څومره هغه کوي دوی باندې. او په لومړي سټپ کې تاسو وکتله چې دې کې څومره صفایي وکړله. د دې څرمنې صفایي چې کله وسي په کومې طریقې باندې نو او دا کومه چربي په دې څرمنې څه پرته ده په کومې طریقې باندې دا صفا کوي او د دې نه وروسته دا کوم شی نه جوړوي تاسو به حق حیران ورته پاتې شئ چې دا څه شی جوړوي. تاسو ورته وګورئ چې دا اول واخیستله په هغه کې هغه کړله او بیا وروسته د هغې نه راواخیستله په هغه باندې خورا کړله او دا کس ته کوم شي راوړو دا څمړی چې په هغه کړله په دې باندې صفایي وکړئ او دا تختو ته وګورئ چې دا راوړلې او په کوم طریقه باندې دا راکوي او جوړوي. ډېر زحمت ورسره باسي. تاسو ورته وګورئ او دې نه چې شی جوړ سي دا په ما ته په کمنټ کې ووایئ چې دا څه شی ده. تاسو ورته وګورئ څونه زحمت څونه خواري ورسره کوي. دې لرګي نه ټول یو ترتیب سره یو رقم جوړ کړل. تاسو وګورئ چې د خپل کار شروع کړو یو دیګ ورته جوړ کړو او تاسو وګورئ دا دیګ نه ده دا دیګ خو د اوسپنې چې په اور باندې کېښودل سي هغه بیا هغه کېږي او دا څه دا خو لرګي دي چې اور ته هم کېښودل خو دا سوځي. او دا په کم سیزنونو کې په کار راځي او کم ترې استفاده اخلي نو تاسو به یې راسره وګورئ چې ډېر حیرت انګیز شی ترې نه جوړوي. او دا چاینا والا نه یو څیز هم د هغه پاتې نه ده. او کومې طریقې باندې دا شی نه چې جوړوي او دا کوم شی چې جوړوي نو ډېر سړی ورته حیران پاتې شي دا څه شی جوړوي. د چاینا والا نه یو شی هم هغه پاتې نه دي فالتو پاتې نه دي. یعنې تاسو ته به سلو پته ولګېږي چې دی نه څه شی جوړوي نو تاسو به هم حیران پاتې شئ چې دا څه شی جوړ کړو. او کوم شی نه چې موږ پالتو ګڼو او کوم ورته داسې عادي فکر کوو نو هغوی نه چاینا ډېر زیات زبردست شی نه جوړوي چې سړی به ډېر حیران ورته پاتې شي. تاسو ورته وګورئ تاسو ورته وګورئ دا ډولکی اصلا جوړ کړو چې دا څه زبردست څه هغه یې جوړ کړو. تاسو ورته وګورئ